الرحیم. ګرانو ملګرو د رازار آفیشل پښتو شاعرۍ د چینل نه سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو ملګرو ژوندون څه دی؟ آسان جواب دا دی چې ژوند یو معما ده. که په دې خبره د چا تسکین وشي نو یو طرف ته بشي، خو که لیت و لعل ته پسې ځي، اسباب او جواز ګوري، حقیقت او مجاز پکې لټوي، نو د فکر دروازه پرانیستی شي. فکر پې وکړه او ښه ډېر فکر پې وکړه. ستا د نن ځواب به د سبا د ځواب نه بدل وي، او څومره چې په مخه ځي د هر نوي ځواب کمال به د تیر جواب نه سیوا وي. شاید چې یو جواب دا هم دی چې ژوند ارتقا ده او ژوند تغیر دی، او په دې وزن چې په مخ کې ځي نو ژوند تقدیر هم دی او تدبیر هم، بخت هم دی او وخت هم، هیله هم ده او ګیله هم. بس یو دایره ده او په دایره کې سفر دی. کوم چې نقطه آغاز دی هم هغه نقطه انجام دی. ژوند بېشمار رنګونه او بې حساب زاویې لري، خو په ټولو کې د یو نه ختمېدونکي ګیلې نه ډک تعریف دا هم دی چې په ژوند د بخت حکومت دی یا د وخت افسری ده. کله چې دا دواړه بیزاره شي نو ژوند بیا د شکست احساس شي لکه بیللي جواري. ملګرو زما خیال خدا دی چې که د وخت نه رقیب جوړ نه کړی شي نو دا حبیب هم کېدی شي، او که د بخت نه شکست خوړل ضروري هم شي، بیا هم د همت او مهنت سپاهیان په خپل کومک ولګولی شي، نو په وجود پرهرونه ډیر جوور نه لګي او زر مندمل شي. ملګرو هر ورځ چې سحر بیدار شم نو پته نه د کمی دا आवाज راشي چې وخت زما رقیب نه دی، او که د بخت نه شکست خورم نو د همت او مهنت نه پس. دا نظم کم چې اوس تاسو سره شریکوم دې له ما عنوان ټاکلی دی بخت او وخت. ته څه خبرې ډېر څه کومه ولې، ته څه خبرې ډېر څه کومه ولې، ډېر ناروا زروا کومه ولې، او زه د احساس د سترو بسرو یې په پرهرونو باندې دوړومه ولې، او زه د تقدیر د ناکړدو حلونه د لیونتوب خپل نه پټومه ولې، او د تورو شپو راڼه راڼه فکرونه د سبا خپو کې خاورې کومه ولې، دا ناروا زروا کومه ولې، او زه د خوږو یادونو قصې د بې حسۍ په سیند ډوبومه ولې، او دا زړه چاودلي مزلونه وینم خو منزل مخکې کومه ولې، او زه د معصومو حسرتونو نه ډک خپل ګیلمن زړه ټکورومه ولې، دا ناروا زروا کومه ولې، خو دا قافلې کې مې منزل ته نزي نو ځان د دوی سره ټلکومه ولې، او کمو پنجرو کې چې ګلونه ښکاري هلته بیړۍ خپو ته غورځومه ولې، او د هر شکست په رپېدونکي لاس کې، د هر شکست په رپېدونکي لاس کې زه د همت تورې سنډومه ولې، او دا ناروا زروا کومه ولې، ځکه چې وخت به تقاضې کولې، ځکه چې وخت به تقاضې کولې ما به هغه د خپو د لاندې کړلې، او اوس چې د وخت نه تقاضې کومه نو وخت را یادې کړي زړې سلسلې. ما د خوبونو محل جوړ کو بخته، ما د خوبونو محل جوړ کو بخته، تا کړې نازلې د شوګیر زلزلې، او ما د فراق دردونه تاله راوړو، تا تورې خاورې کړې د غمې ځالې. زمانه بخت او وخت رڼا کې ورک شو، زمانه بخت او وخت رڼا کې ورک شو، فضله هسې تړي وی بلوي، هسې تړي وی بلوي.